بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب قدوری مضمون فقه فصل اول موضوع وسم د طهارت او پاکی اړوند مسائل دي. نهم درس دی. موضوع مو ده حیض. حیض ویل کیږي هغه مریضي ته چې و ځوانې ښځې ته چې کوچنی په نس نه وي په میاشت په یوه نیمه او دوې میاشت کې د عادت مطابق ورته کومه مریضي راځي هغه ته حیض ویل کیږي. د قدوري ملا صاحب وایي کمه اندازه یې ده 3 ورځې او زیاته اندازه یې ده 10 ورځې. که تر 10 ورځو زیاته سوله هغه استحاضت دی حیض نه دی. او که تر 3 ورځو کمه سوله هغه هم څه دی؟ استحاضت دی. استحاضت څه ته ویل کیږي؟ استحاضت داسې که تر دغه میاشتنه مریضي مثلا د خبرې که تر 2 ورځو کمه 1 او 2 ورځې وي دا استحاضت بلل کیږي، حیض نه دی چې لمونځ پر حرام کې، بلکې د هر لمانځه دې ته خو معلومه نه ده چې دا اوس زما 3 ورځې ده که 4 ورځې کېږي که 5 ورځې کېږي. که تر 2 ورځو کم مریضي ورته راغله هغه استحاضت دی، د هغه لمونځو قضا باندې شته. او که 3 ورځو ته راغله بیا د دغه لمونځونه به نه کوي او قضا هم ورباندې نشته. دغه رنګه که دغه د حیض مریضي تر 10 ورځو واوښتله 10 ورځې و حیض دی. که تر 10 ورځو واوښتله 11مه ورځ هغه استحاضت دی، بره به خپل منځونه شروع کړي، د هر منځه دپاره به اودس تازه کوي. او بل دا دی چې په حیض کې څه رقم رنګ هغه معتبر دی. سوروالی، خړوالی او ژړوالی دا فی ایام الحیض د حیض په شپو کې فهو حیض هغه حیض دی. یعنی که دا مواد سره وه که خړ وه که ژړ وه که بل رنګ وه دا د حیض په شپو کې هغه حیض بلل کیږي. او که خالص سپینې اوبه وي یوازې سپینې اوبه وي هغه بیا حیض نه دی. بله مسله د حیض اړوند دا ده چې 1 ورځ مریضي شته، د 2مه ورځ یې نشته، 3مه ورځ بیا مریضي شته، 4مه ورځ یې نشته، 5مه ورځ بیا مریضي شته. دغه چې کومه ورځې چې نه وي هغه هم داسې ده لکه مریضي. مثلا په اوله ورځ مریضي ورته شته، په 2مه ورځ باندې مریضي نه ده. د 2مه ورځ چې مریضي نشته دا هم داسې ده لکه مریضي چې وي، داسې په مریضي کې حساب دی. 3مه ورځ یې مریضي شته، 4مه ورځ یې نشته، دا چې نه وي دا هم د دې خو د مریضي شپې دي دا هم پکې حساب ده، داسې حکم یې دی لکه د دې چې مریضي یې. او بل مثال یې داسې دی سهار مریضي شته، غرمه نشته، ماښام بیا شته. دغه په مابین کې چې غرمه ده دا غرمه چې مریضي نه دا هم داسې حکم لري لکه د دې چې مریضي جاري وي. بله ډېره مهمه مسله د حیض اړوند یو ښځه د عادت لري په دا مریضي کې هغه عادت یې 4 ورځې دی. 7 ورځې د دې عادت چې ګرد عمر دې ته مریضي 7 ورځې راځي. مګر یو میاشت راغله چې عادت یې 4 ورځې شو 8 ورځې شو موږ وایو کېدای شي عادت یې تغییر خوړلی، یا مثلا د خبرې 9 ورځې شو موږ وایو کېدای شي عادت یې تغییر خوړلی، یا مثلا 10 ورځې مریضي ورته راغله موږ وایو کېدای شي عادت تغییر خوړلی. که 11مه ورځ باندې هم مریضي ورته راغله موږ وایو یا عادت یې دا ګرد نه اوسي عادت یې هغه 7 ورځې سوي دي او دا بلابد ورځې 8مه 9مه 10مه 11 دا ټوله استحاضت دي. د دې لمونځو قضا به راوړي، د هغه 7 لمونځو قضا نشته، دا ټوله استحاضت بلل کېږي. د دې عادت هغه دی. اوس که پر د 8مه پاته سوی موږ عادت به تغییر خوړلی، دا چې روان و تر 10 ورځو مریضي واوښتل نو عادت یې بېرته هغه 7 ورځې شو، دا بلابد ورځې ګرد استحاضت یې د دې قضا نشته، د نورو ګردو لمونځو قضا به راوړي. دا حیض مریضي چې ده پر ښځه باندې لمونځ حراموي، لمونځ به نه کوي، روژه به نه نیسي. کله چې د مریضي څخه پاکه شوه د لمانځه قضا نشته باندې، د روژې قضا باندې شته. طواف که حرم شریف کې وه مثلا د خبرې که حج یا عمرې ته تللی وه طواف به نه کوي، پر کعبه شریفه به طواف نه کوي. دغه رنګه به هیڅ مسجد ته نه داخلیږي. همدارنګه قرآن کریم به نه به قرآن کریم مسه کوي او نه به په خوله وایي. او همدارنګه د خپل خاوند سره به کوروالی نزدېکت هم نه کوي. یوه خبره دا ده د روژې میاشت را روانه ده، بعضې ښځې د ګولۍ د دوا په ذریعه باندې د مریضي بندوي روژه نیسي. دا کار ښه کار نه دی، دا کار دې نه کوي. که بالفرض یو ښځې داسې وکړل چې د ګولۍ خوړلو په ذریعه باندې مریضي بنده کړله نو روژه نیولی شي، روژه دې ونیسي خو د مریضي یې نشته، خو دا کار دې نه کوي.